ولا کله څه خبر نه وي دا پلا څنګه ولا درې کیلې ځمکه په چرکي کې واخیسته یو چوړي راته واخیستله ما په نوم یې واخیسته کله او په کارینو کې نه ده کله چې د کور شروع کړی ده که نه داسې غټ کور ده که نه کله چې ووایم چې د وزیر به نه وي وزیر دغسې کور ده کاري صاحب ښه وروره پلار دې څه کار کوي کله چې څه خبر نه وي نه که نه دا خو مامور ده که نه څومره وخت کېږي چې دا وظیفه کوي را وظیفه خو به دغه درې څلور کاله کېږي ګاډي صاحب او ډېره ښه وظیفه یې ده نام خدا خپل داسې باډي ګاډان هم لري بس حساب یې جوړ له ګاډي صاحب یاره وروره یوه خبره ورته وکړم دغه وظیفه خو زموږ پلار هم کوي تقریبا دا پنځه شپږ کاله کېږي دا وظیفه کوي نم چېرته یو ګاډی واخیسته نم چېرته یو کور جوړ کړ او نم چېرته بس یو جوړه ځمکه واخیسته دا اوس هم په کرایي کور کې موږ اوسېږو ما پلار ډېر تکړه سړی ده کاري صاحب نام خدا داسې وزیران پېژني داسې وزیران پیسه خپله راځي ورته خپله داسې ده وروره چې ډېر داسې لوړپوړي چارواکي دي چې د مسلمانو حق خوري خوا کې به ګاونډي هغه به د یوې کپلې یوې مړۍ تیاراني دی به بنګله جوړوي دا پیسې له کومه کړلې دا ټولې زما او تا او د مسلمانو حق دی نو خبره دې په تا بده نه لګېږي وروره نو ډېر داسې غټ غټ چارواکي دي چې دا کار کوي او د مسلمانو حق ملا بس خدای ټول ته انصاف ورکړي دا خبره مولا کاري صاحب بده نه ده نو الله یې ټول ته انصاف ورکړي آمین